او یو بل ورور پوښتنه کړې ده چې که یو څوک روژه نیسي او لمونځ نه کوي د هغه روژه صحیح کیږي که نه؟ الجواب بالله التوفیق. معززو، روژه صحیح ده، د روژې غاړه خلاصه ده، لیکن د لمانځه په پرېښودلو باندې ګناهګاره دی. دا دواړه جدا جدا فرایض دي. روژه جلا فرض، لمونځ جلا فرض. دوی په خپل منځ کې دواړه یو پر بل باندې موقوف نه دي چې یو دې وسي بل دې نه کېږي نو بل دې هم نه صحیح کېږي. نه، که روژه نیسي روژه صحیح ده، خو د لمانځه په پرېښودلو باندې سخت ګناهګاره دی، لمونځ یې هم نه پرېږدي. او بله خبره دا ده چې په دې خپل روژه دې زیات فخر هم نه کوي، ډېر دې ورباندې خوشحاله کېږي هم نه، ځکه چې لمونځ په اسلام کې دویم رکن دی چې فرض شوی دی. دا کس لمونځ پرېږدي او روژه چې هغه د اسلام د فرضیاتو څلورم رکن دی هغه نیسي، دا خو ډېره کمزوري ده او ډېره کم عقلي ده چې یو فرض کوي او بل نه کوي. به هر حال د روژې غاړه خلاصه ده، د لمانځه په پرېښودلو باندې ګناهګاره دی. رد المحتار، شپږم جلد، 390 صفحه. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.